او دا نن نسل کاله مخکې په ترکي کې چې کله هلته کې تصوف عام و نو هلته کې دا یو فتنه جوړه شوله وي دا تصوف دا اسلام سره د تعلق نشته دی دغو خلاف فتوې ورکړل شوې دي سیاسي فتوا وه علماو پوه کړل چې دا سیاسي فتوا ده د دې مقصد چا د نور دی لیکن خلق ونه منله او خلق د هغه اهل تصوف نه چې کوم دی هغه منکران شلو او هغو سره بغض شروع کړو حسد شروع کړو بیا د هغو مله پاسه کمال اتاتورک چې کوم دی هغه مسلط شو او بیا پې هغه حالات راغلل چې بانګ به یې نشي ویلی بیا پې هغه حالات راغله چې ږیره نشي ساتلی پرده نشي کولی او بیا پې هغه حالات راغله چې بچو ته قرآن تعلیم ورکوي بلان دی په تهخانو کې په سمستو کې ورکوي بیا براه راست په ظاهره باندې خلق ولی چې کوم دی هغه تعلیم د قرآن هم نشي ورکولی نو هغه ټایم کې بیا وروسته ثابته شوله چې دا خبره دونو غلطه وه لیکن خلقو ذهن کې دا خبره راغلله نو دا ځکه دې لپاره بیان کومه چې خلق وي سعودي عرب علماو دا بیان کړو سعودي عرب چې کوم غټ علما دي او غټ حکمرانانو دي ما درته بیان وکړو چې هغوی وي دې سره ملګرتیا و شیخ سعود وما او شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت الله علیه وما د هغه استاذ وما چې هغه د هغې مفتي اعظم او آل سعود عبدالعزیز چې کوم دی هغه هم دې سره ملګرتیا کړې ده د هغې حکمرانانو دې سره ملګرتیا کړې ده شافعه ملګرتیا کړې ده دا اوس چې کوم راغلی د نو مقصد نور دی او مقصد دا دی چې هغه وایي چې 15 کالو کې دننه به زه دا مشرق وسطی چې کوم دی دا به دینه به شی جوړوم یورپ به جوړوم یورپ د هغې افتتاح کړې ده سینماګانې عربو کلاویږي روزانه د سینمې افتتاح ده او هغې لپاره د انډیا نه اداکاران بللی کېږي او ښځو ته ازادي نه میلاوه شتله کومې چې سختیانې هغه ختمې شتلې او دې سره سره هغه د دې خبرې اعلان وکړو چې سلمان خان په دقه ورځې باندې په کومې ورځې باندې چې په جماعتونو کې علماو ته دا اعلان دی چې تاسو د تبلیغ جماعت خلاف بیان وکئ په هغه ورځې باندې سلمان خان او هغه سره نور ملګري چې کوم دی انډیا نه بللي او د ډانسونو افتتاح کوي او ډانس پروګرام کېږي او په هغه پروګرامونو کې 80,000 نه واخله 1 لاک پورې خلک جمع کېږي په هغې کې نه کرونا وه نه په هغې کې ماسک ضرورت و خلک ټول چې کوم دی ګډېدله خوشحالېدله او بیا د سلمان خان لاسونو نشانونه هغه واخیستلی کېږي چې دا مونږ لګو څنګه چې مسلمانان ځي او د ابراهیم علیه السلام د خپو نشانات په حجر اسود باندې لګېدلي دي هغه ښکلي سبا چې د نسل بیا د سلمان خان د لاسونو هغه دغې ښکلول شروع نه کړي چې دا هم د خاص برکته کس و دی ډم ولته کې راغلی نو دا هغه سلسله شروع ده دا هغه سلسله شروع د هغې نه یورپ جوړوي لہذا ډېر خلک داسې کوم سعودي عرب کې چې بار چې راشي که نه وي تراوي هلته کې اته رکعته دي موږ منت کوو چې دا 10 رکعته وي نه دا اته سعودي عرب ول داسې کوي ټوپۍ خو فرض نه ده نه سنت ده هغو چې ټوپۍ نه ږدي بس ډېرې خبرې هغو پسې کېږي د هغو طریقې نو دا به سبا بیا تاسو دا وینا کوئ د سعودي عرب والا چې وي سعودي دا فتنه چې کوم دی دا غلط دي نو سبا د سعودي عرب والو مشرانو دی تایید کړی دی سعودي عرب والو ملګرتیا کړې ده سعودي عرب والو مشرانو د دې حمایت کړی دی اعلانونه یې کړي دوی سره ملګرتیا کوئ تر دې پورې چې یو ځلې د دوی یو راپورټ دی 2007 یا 2003 چې کوم دی د اجتماع واقعه هغه د دې چې کوم د هغو مندوب دی مقرر شوی دی هغه احوال ورته ولیکل چې زه چې لاړم د دې احوال ما وکتل اجتماع د رایمنډ د اجتماع نو هغه د جنت چانده ماحول و په هر طرف ته تسبیحات و د تعلیم او په دې کې چې کوم دی هغه ذکر اذکار و په دې کې بیان و یو بل له تکلیفونه چا نه دي ورکړي د مونځونو اهتمام و یو بل دا تکلیف نه بچ کولو لپاره کوشش کېده نه پکې ټریفک چې کوم دی بند شوی دی نه په دې کې پولیسو نه فوجو نه FC والا ولاړو خپله سیکورټي وه ټول حالات ورته لیکلي دي هغو ته یې لیږلي دي نو دا ټول څه لپاره هغو اندازه لګي هغو بیا د هغې نه پس د دې ملګرتیا کړې ده او نن سلمان چې کوم دی هغه بغوي مولانا منظور مینګل دامت برکات من عالیه هغې زه ته محمد نه ابن سلمان وایم ځکه ته محمد نوم د اخیستل نه دی پکار د سلمان زوی دی او د بار آکسفورډ کې سبق ویلی دی او د هغه مقصد دې لپاره په دې باندې مسلط کړی شوی دی ځکه بادشاه پلار دی لیکن دې مسلط کړی دی کوم چې دینداره تره زامنو تر هغه شاته کړي دي مقصد یې څو چې دا عربو نه هغه دغه جوړوي یورپ جوړوي لہذا دا ذهن کې دا خبره په حق کې دی چې دا خبره سبا بیا سعودي عرب نه یو کس راشي هلته خو تبلیغ باندې پابندي ده نو پابندي اوس کسانو لګول ده هغه د ځان نه لګولې ده مقصد دا دی چې خلک دین طرف ته رانشي خلک بلې غاړه ته واوړي یورپ طرف ته لاړ شي نو د تبلیغي جماعت ملګرتیا کوئ تبلیغي جماعت بیا اعتراض نه وروستو علمای دیوبند د هغې جوابونه ورکړي دي او چیلنجونه یې هم ورکړي دي او هغه د انګلنډ کې د علمای دیوبند هغو هم جواب ورکړی دی بنګال والو هم جوابونه ورکړي دي د انډیا والو هم ورکړي دي پاکستان والو هم ورکړي دي او امام انقلاب مولانا مصفوظ الرحمن صاحب تل دی سفیر سره ملاقات یې کړی دی
او د دې باره کې د امت مسلمه چې کوم زړه ته تکلیف رسېدلی دی هغې نه هغو خبردار کړي دي لهذا علما لګیا دي تاسو د خلقو په خبرو کې مه راځئ